بسم الله الرحمن الرحیم. ایا پوهیږئ چې هغه څوک چې د مصیبت پر مهال صبر کوي الله تعالی ورته څه ورکوي؟ الله تعالی فرمایي دوی ته د خپل رب له لوري رحمتونه او لورونې دي او همدا کسان هدایت موندونکي دي. یعنی قانون په ستونزه کې یې مه ناهیلي کېږه، کیدای شي ستا صبر د الله تعالی د رحمت سبب شي. نو دا ویډیو تر پایه وګوره، ځکه د دې آیات پیغام د هر هغه انسان لپاره دی چې په ژوند کې له غم او ازموینې سره مخ دی. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ژباړه: همدا کسان دي چې د خپل رب له لوري پرې ځانګړي رحمتونه او لورونې دي او همدا کسان د سمې لارې موندونکي دي. د دې آیات شان نزول، دا آیات د 155 آیات او 156 آیاتونو سره تړاو لري. الله تعالی لومړی مؤمنانو ته خبر ورکړي چې هغوی به په ویره لوږه د مالونو، ځانونو او میوو په کمښت وازموي، او بیا یې فرمایلي چې کله مصیبت ورته ورسیږي صابر خلک داسې وایي انا لله و انا الیه راجعون. او په 155 آیات کې الله تعالی د همدې صابرانو اجر او مقام بیانوي. د دې آیات تفسیر مفسرینو هغه داسې کړي: الله تعالی فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم، یعنی همدا کسان د خپل رب له لوري ځانګړي لورونې او ستاینې ترلاسه کوي. هغه کسان چې د مصیبت پر مهال صبر کوي الله تعالی یې ستاینه کوي او د خپل رحمت او مهربانۍ ځانګړې پاملرنه ورته کوي. ورحمه یعنی او د الله رحمت پرې وي. د مصیبت پر مهال صبر کول انسان د الله تعالی له رحمت څخه برخمن کوي. واولئک هم المهتدون، یعنی او همدا کسان د سمې لارې موندونکي دي. دوی ځکه هدایت موندونکي دي چې د سختۍ پر مهال یې خپل ایمان نه دی له لاسه ورکړی، بلکې الله تعالی یې یاد کړي، صبر یې کړي او پر خپل رب یې باور ساتلی دی. نو د 155 آیات او 156 او 157 آیاتونو پیغام داسې دی: ازموینه، صبر، د الله یاد، رحمت او هدایت. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: صبر د الله تعالی د رحمت سبب ګرځي. مصیبت د مؤمن لپاره د هدایت او ثواب وسیله کېدای شي. د ستونزې پر مهال باید الله تعالی هیر نه کړو. د مؤمن حقیقي بریا یوازې په دنیاوي اسانتیاو کې نه ده، بلکې د الله تعالی په رحمت او هدایت کې ده. انسان باید د مصیبت پر مهال له ناهیلي کېدو څخه ځان وساتي. صبر کوونکی یوازې مصیبت نه زغمي، بلکې د الله تعالی له لوري د لوی اجر تمه هم لري. که نن ستا په ژوند کې کومه ستونزه راغلې وي، فکر مه کوه چې الله تعالی دې هیر کړي. کیدای شي ته په دې وخت کې یوازې خپل درد وینې، خو الله تعالی ستا صبر او ښکلې دعا او زغم ټول ویني. کله چې انسان د مصیبت پر مهال وایي انا لله و انا الیه راجعون، نو هغه خپل زړه ته دا حقیقت ورپه یادوي چې زه د الله یم، زما هر څه د الله دی او بیرته به د الله لوري ته خامخا ورګرځم. نو که مال دې کم شوی وي صبر وکړه، که روزي دې تنګه شوی وي صبر وکړه، که کوم عزیز دې د لاسه ورکړی وي صبر وکړه، که ناروغي در باندې راغلی وي صبر وکړه، که خلک دې نه درد کوي الله تعالی مه هېروه. صبر دا نه دی چې انسان درد نه احساسوي، صبر دا دی چې د درد په وخت کې هم د الله تعالی له رحمت څخه ناامیده نه شي. کیدای شي نن ستا سترګې په اوښکو ډکې وي، خو سبا الله تعالی ستا زړه په خوښۍ ډکوي. کیدای شي نن د ژوند لاره درته بنده ښکاري، خو الله تعالی داسې دروازه درته پرانیزي چې هیڅ کله دې تصور هم نه وي کړی. نو د یوې ستونزې له امله خپل رب مه هېروه. الله تعالی د ستونزې په اندازه مه سنجوه. ستونزه د الله تعالی په مقابل کې هیڅ ده. که ټولې دروازې وتړل شي د دعا دروازه لا هم خلاصه ده. که ټول خلک دې پرېږدي الله تعالی در سره دی. که زړه دې مات شي سجده وکړه، که غمجن شي قرآن ولوله، که ناهیلی شي د الله تعالی رحمت یاد کړه، او که مصیبت در باندې راشي هغه جمله ووایه چې الله تعالی یې موږ ته بار بار ښیي انا لله و انا الیه راجعون، ځکه د دې صبر پایله ډېر ښکلی دی. صلوات من ربهم ورحمت، خپل رب له لوري لورونې او رحمتونه دي. واولئک هم المهتدون، او همدا کسان د سمې لارې موندونکي دي. یا الله موږ ته د هرې ازموینې پر مهال صبر راکړه، زموږ زړونه په خپل رحمت ارام کړه، زموږ غمونه په خیر بدل کړه، او موږ د خپلو هدایت موندونکو او صابرانو بندګانو له ډلې وګرځوه. امین یا رب العالمین.